تازه خبر د پښتنو په جرګه د پاکستاني ځواکونو تازه حمله مخامخ ډز د منظور پښتون غوسه او غبرګونونه آیا عمران خان د پاو سره د پی ټی ایم په سر معامله کړي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ د پی ټی آی ګوند چې د پښتونخوا حکومت مشري کوي او ځل بیا پاو ته خپل غلامي ثابت کړه د پښتون ملي جرګې په ځای باندې د تیر شپې برید وروسته نن یو ځل بیا برید شوی د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون وایي پولیسو په خیبر ولسوالۍ کې د جرګې لپاره پر ټاکل شوې سیمه د دویم ځل لپاره برید کړی او ډزې روانې دي پښتون پر خپله اکس پاڼه لیکلي چې ډېر زیات شمېر پاکستاني ځواکونو خیبر کې د جرګې پر میدان برید کړی او پر منتظمینو مخامخ ډزې کوي چې دا تاریخ کې لومړی ځل دی چې د پښتنو پر جرګه داسې مخامخ برید کیږي ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوې ویډیوګانې کې لیدل کیږي چې پولیس پر عامو خلکو مخامخ ډزې کوي اوښکې بهونکي ګاز استعمالوي او خیمې یو ځل بیا سوځولي دي یاد برید نه یوازې د پی ټی ایم غړي غوسه کړي بلکې د عمران خان د ګوند کسان هم خپلو ایالتي حکومت ته غوسه دي او پیغورونه ورکوي یو پاکستاني خبریال لیکلي تېره ورځ د پښتونخوا وزیر اعلی ګنډاپور په زندان کې د عمران خان سره کتلي وه او له همغې وروسته دا بریدونه پیل شول ښکاري چې عمران خان د ریاست سره د پی ټی ایم د ځپلو معامله کړې د پی ټی آی یو غړی چې منظور پښتون هم ټویټ نشر کړی لیکلي که د خیبر پښتونخوا حکومت او په ځانګړې توګه ګنډاپور په دې کې لاس نه لري نو خلکو ته د واضح کړي چې دا بریدونه څوک کوي او د چا په امر پولیس د پی ټی ایم پر کسانو حملې کوي د هغه په وینا چې دا د پی ټی آی لپاره د شرم ځای دی چې ځان د ریاستي ادارو مخالف او انقلابي ګڼي مګر بیا د پی ټی ایم پر ضد د ریاست سره لاس یو کوي تاسو په دې اړه څه نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ